که ستاسو د معدې درد وي یا ستاسو معده پړسوب کوي او سوی کوي یا ستاسو ته بار بار زړه چکیږي او الټي درځي یا تاسو خوراک نه وی کړی خو تاسو ته داسې فیل کیږي چې ما خوراک کړی دی او زه موړ یم او ستاسو ورسره ورځ په ورځ د لوږه کمیږي او ستاسو خېټه ورسره ورځ په ورځ ستریږي یا تاسو ته کله هم چې الټي راشي یا ستاسو ته غټ بول نو په هغې کې لږه شان وینه وي خو دا علامات اکثر کمي دا یو داسې کنډیشن دی چې دې ته په میډیکل کې ګیسټرایټس ویلی شي او موږ ورته پښتو کې ویلی شي چې ماته د معدې مسله ده زیاتره د دې د وجې جوړېږي کله هم چې معدې ته انفیکشن وشي یا څوک شراب څکي د هغه د وجې کې یا کولډ ډرنکس کې زیاتره د هغه د وجې کې یا هغه میډیسن استعمالوي انسان چې هغه د دردونو وي د هغه د وجې کېږي یا انسان ته د صحت نورې بیمارۍ لګېدلې وي لکه ټینشن ډپریشن د هغه د وجې دا کېږي که چېرې د دې په ټایم باندې دا علاج ونه شو نو دې ته یو زخم جوړېدی شي د معدې چې هغه ته سټمک السر ویلی شي د دې علاج د دې کنډیشن مطابق دی دې باره کې تاسو زما سره آنلاین هم کنسلټ کولی شئ او همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه. الله حافظ.